د یو وخت کیسه ده چې دا یو کلی و او په دې کلي کې دا یوه لار وه، خو په دې لاره به د شپې څوک نه تلل ځکه چې د دې کوهي سره دا یوه ونه وه او په دې ونه کې یو جادويي چړیل اوسېده. خو په دغه کلي کې رضوان نومي یو هلک و چې هغه به د شپې کار لرلو، خو هغه یوه ورځ په دغه لاره باندې را روان و، خو اچانک د ده په غوږونو څه د یرې اواز ورغېده، خو چې څنګه هغه شاته ونې ته وکتل نو د ونې نه یو چړیل راکوز شو او ډارېکي د جادو په مدد سره د رضوان بدن کابو کو. اوس په زما کار وشي، اوس په دې سپاه کړي وي زه به وکړه لاړه شمه وهبتې وخورمه. او بیا هغه چړیل د رضوان په شکل کې د هغو دروازې ته لاړ شي او دروازه وټکوي. یوازې چې په ډېر ټایم باندې څوک راغلل، ته ورشه وګوره چې څوک راغلي. سړیه زه خو ځان نه یېرېږم، ته ورشه وګوره ته سړی، زه خو ښځه یم، زه به څنګه بهر ته وځم او ګورم به چې څوک دي. او بیا د رضوان پلار پاسي او بهر ته لاړ شي چې وګوري چې څوک راغلي دي. هلکه رضوانه بچې د خوشي له لارې کارله او بیا واپس راغلي، خیر دی؟ ابا جانه ما وی د ماسخوتن دا روټۍ به ورته وخورم نو بیا به لاړ شمه کارله. هلکه دا تا لوري په ماسخو کې دې بده ښاغلی دی، کو دا خوش روټۍ وخوړه او کارله ووتې. خو ابا جانه که روټۍ راباندې نه خوري نو زه درله نور کارونو له نه ځم. خو په دې خبرې سره بیا هغه دواړه دننه کور ته لاړ شي، خو چې کله مور ته دغه خبره وکړي نو هغه حیرانه شي، خو بیا یې مور لاړه شي او هغه لا نوره روټۍ هم راوړي، خو بیا هغه سم په حملو هغه روټۍ خوړل شروع کړي. یره که رضوانه بچې څه په حملو لګیا یې خورې کېنه په کلاره روټۍ خوره، څه سپي خو درپسې نه یې درپسې. هله مورې ته خبرې چې زه سم ډېر زیات وږی شوی یم، خو ورشه لاړه شه او ما له نور سم راوړه چې ځان سره په پتیله کې ویسمه. یلکه ستا ماسخه ټیټ دی او که نه زه له کار له ځکه نه یو پرته نه ویسمه. خو د دې خبرې په اورېدو سره چړیل لا ډېره غوسه ورشي او هغه خپل شکل کې راښکاره شي. هو یو بوری وسوایه چې خوراک راوړي او که نه. یلکان دا خواږه کویواله چړیل دی چې د ده نه به یې اوس څوک خلاصوي، دی څنګه درته تاخې. دا خبره پرېږدئ یو بوری لاړه شه او دا خوراک هماله فکر که که نه تاسو پول نه پرېږدم. او بیا د رضوان مور هغه خوراک ټیک کي او راوړي او هغه چړیل ته یې حواله کړي، خو هغه چړیل هغه خوراک واخلي او د هغه ځای نه غیب شي. یا الله پاکه شکر دی چې لاړه، بلا وه برکت ورسره نه و. خو بیا په سهار لا هغو ټول لاړ شي د کلي په سردار پسې او هغه ته هغه ټوله قصه بیان کړي چې بېګا څنګه چړیل راغلی و. تاسو خو موږ ټول خبردار کړي یې چې ته سپي به یو پس هم د هغه کوهي په لاره باندې نه ځئ، بیا ولې تاسو خپل زوی پرېښودو؟ هله سردار صاحب نو موږ ته څه پته وه چې هغه چړیل به زما د زوی په شکل کې زموږ کور ته راځي. سردار صاحب اوس موږ د هغه چړیل نه خلاص کا، هسې نه چې هغه بیا زموږ کور ته راشي. هغه چړیل به اوس تاسو کور ته نه راځي، خو تاسو یو مهرباني کوئ چې د شپې په ناوخته په هغه لاره باندې مه ځئ، که نه بیا به موږ ستاسو سیموار نه یو. صافي جانه تا خو به زما خبره نه منله، خو بېګا د رضوان د دې کره چړیل راغلی وه. درخانۍ که ته هر څه ووایې که نه خو زه ستا په خبره باندې یقین نه کومه. صافي جانه چې د سړی اروا نه مني، خو تا ته به هله پته ولګي چې کله تا چړیل ګیر کړي او بیا چیرې وباسي. ښه درخانۍ دا خبرې پرېږدوه، ورشه روټۍ راواخله چې دواړه یې ښه مزیداره وخورو. صافي جانه زما څه کار دی چې زه تا له روټۍ راواخلمه، تا چې سهار ما ته به مخوي وي چړیل او چړیله. اره درخانۍ ما خو ستا سره ګپ لګوو، بیا به درته نه وایم زه، خو اوس ورشه ما له روټۍ راواخله، ډېر زیات وږی شوی یم. میشه زما زاره په خپو باندې درد یې ورشه ځان له پخپله راواخله او وخوره. هله ورشه که نه مرید نو ته خو یې په خپو باندې نه راخلي. روټۍ در له پخو مخه په یو شرط چې لاړ شي او ما له د بازار نه ښه مزیداره ایسکریم راوړئ. ښه نو تا دا خبره دې ته اړولې وه، ښه زه به هرې اوس ځمه چې تا له د بازار نه ایسکریم راوړم. او بیا ساقي جان د بازار طرف ته روان شي، خو چې کله د هغه ونې خوا ته ورسي نو د هغه ونې نه پې چړیل راښکاره شي او بیا هغه چړیل لاندې راشي، خو چې کله ساقي جان هغه چړیل ویني نو هغه ډېر زیات ویریږي. هلکه ته د کوم ځای نه رالې او چېرته روان یې؟ چړیل خورې زه خپلې ښځې راولېږلم د هغې ایسکریم تړه شی دی، نو ما ته یې ویې لاړ شه او ما له د بازاره ایسکریم راوړه. خو ما ته دا ووایه چې نن ستاسو په کور کې څه پخ شوي دي؟ چړیل خورې ستا پر سپګن سر مې د قسم وي چې زموږ په کور کې هېڅ هم نه دي پخ شي، خو ښځې راته وی چې ته ما له ایسکریم راوړه چې راشي زه به بیا تا له چرګ پوخ کم. ها زه د هیره اوس خو به د هیره سره چرګ خورو، آرشي بارشي زما په دې لاس کې د ایسکریم راشي.
خو بیا د جادو په ویلو سره د چړیل لاسو ته آیسکریم راشي او هغه د ساقي جان په بدن کې ننوځي او بیا ساقي جان کور ته په خوشحالۍ روان شي. و ښځې دا واخله آیسکریم مې دله راوړل او اوس لاړ شه او ماله چرګ پوخ کا. او بیا درخانۍ د هغه نه آیسکریم واخلي. ساقي جانه څنګه مې دوکه کړې ما خو در باندې ځان له آیسکریم راغوښتل وزه او ځان چک په هوا زه خو دله نه پخومه. خو په دې خبرې سره چړیل لا غوسه ورشي او هغه خپل شکل اختیار کړي. اوه هان وسوایه چې ته ما چرګ پخې او که نه پخې. چړیل خورې بالکل زه تا له چرګ پخومه ته ورډېږه زه ځم او تا به په منډه خوری چرګ پخومه. خو بیا درخانۍ لاړه شي او د چړیل دپاره چرګ پخوي نو د مثالې په ځای په هغې کې زهر ور واچوي او بیا هغه چرګ راوړي او چړیل ته یې حواله کړي او چړیل غایب شي او بیا چړیل هغه خپلې ونې ته لاړ شي او هغه چرګ وخوري. خو چې څنګه چرګ وخوري نو په دې کې ځمکې ته راغوځاره شي او مړه شي او دغه شانته کې د کلي ټول خلک د چړیل نه دمه شي.